د میدان وردګو سید آباد ولسوالۍ حیدرخیلو سیمه کې د یو خیریه بنسټ له لوري د پوهنې ریاست سره په همغږۍ د منځني ښوونځي لپاره د 45,000 امریکایي ډالرو په ارزښت ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد خیریه بنسټ مسؤل ډاکټر وحید الله وایي چې د یاد مکتب رغنیزې چارې د 18 میاشتو په موده کې بشپړې شوې. زه د منطقې ته راغلم، د مکتب په مشکل باندې خبر شوم، د ولس خلکو د ما سره شریک کړله. ما د دې هغه غوښتنه مشکلات خپل ملګرو ته انتقال کړل. نو هغه څخه وروسته موږ ملګرو تصمیم ونیو د تعمیر چارې شروع کړلې چې د 18 میاشتو په شاوخوا کې وخت ونیولو او تقریبا 45,000 امریکایي ډالر په شاوخوا کې مصرف باندې راغی. د یاد مکتب سرښوونکی نجیب الله نجیب وایي چې له دې وړاندې د یاد مکتب ودانۍ ګڼې ستونزې درلودې چې د دې نوې ودانۍ په رغېدو یې ډېری اسانتیاوې رامنځته کړې. وړاندې خو ستونزې دغه وې چې موږ تقریبا 8-9 صنفه شاګردان په خیمو کې یو څپرې به م جوړې کړې وې، په هغو کې به درس ورته ویل کېدلو. نو بعضې وخت به داسې کېدل چې باران به و، شاګردان 3 شوبې 4 شوبې به په یوه صنف کې سره جمع کړلې. بیا د خیر رسي دغه خیریه بنسټ د موږ سره دغه کومک وکړ، دغه اتاق ورته جوړ کړل. که څه هم د موږ ستونزې د دې مکتب زده کوونکي نوې رغېدلې ودانۍ ته خوښ دي. وایي چې په پخوانۍ ودانۍ کې د زده کړو لپاره په پوره اندازه درسي خونې نه درلودې. میرویس د یاد مکتب زده کوونکی دی. خوښ دی چې د مکتب لپاره یې نوې ودانۍ ورغېده. ستونزې خو یوازې ستونزې ده، یوازینۍ ستونزه چې وه هغه د په کافي اندازه د هغه د زده کوونکو دپاره د اتاقونو نشتون وه، چې اوس په الحال چې دا تعمیر جوړ شوی دی نو انشاءالله رحمان ډېر به پکې آسوده شي دغه زده کوونکي او دغه استادان او هغه دپاره تر څو دغه زده کوونکو ته ښه تدریس په خاطر ښه تدریس وکړو. احسان الله هم د یاد مکتب زده کوونکی دی. وایي مخکې دا ستونزې وې، دلته په کافي اندازه صنفونه نه وو، شاګردان به زیات په صنفو کې ناست وو، نو د درس به یې سم نه شوی زده کولی. ډېرې نورې زیاتې ډېرې ستونزې او انشاءالله دا صنف چې تعمیر چې جوړ شوی دی په دې کې ډېر نوي صنفونه دي، نو موږ هیله هم عید لرو چې دا ستونزې مال شوي دي په هغه کې. همدارنګه د یاد بنسټ مسؤلین زیاتوي پلان لري چې په دې ولایت کې دا ډول نورې پروژې هم پلي کړي.